السلام علیکم ورحمت الله. تاسو زما شاته ماشاءالله دکان خو وینئ که نه، سبزي او سراتیر شه، مڼې او فروټ او دا هر څه. که واقعیت درته ووایم ما ته خوند دغسې راکړي، دغسې محنتي ځوانان نو خل ډیر دي او الله تعالی دې تا ته اجر درکړي، خدای نور همت درکړي. الحمدلله د 10,000 افغانیو سودا مې ورته هم نوره واچوله دغه خواته، وریجې او سراتیر شه، مشروبات او دا پاپړ ماپړ، نو دا مې ورته واچول تر څو پورې دوکان نور هم له خیره ډک شي او دی په خپلو پښو ودرېږي. بس دا موږ تاسو لپاره تر ټولو خوشحالۍ خبر ده. او که چېرته خوراکي مواد فکر وکړم وړه یا فرض که بوره دا شیان چاته 100 نفرو ته یې ورکړو یوه میاشت لپاره، کیدای شي هغه بس شي، نو هغې نه وروسته بیا مجبوري. نو دغه 100 کورنیو ته خوراکي موادو توزیع هغه نه بهتره داسې ده چې داسې یو ځوان چې هغه همت ولري او محنت کوي، خواري کوي، چې دا په پښو ودرېږي، دا موږ ته خوند راکوي. زه پوهېږم تاسو به موږ سره په دې کې موافق یاستئ. نو که چېرته غواړئ همداسې تازه ګل غوندې نور کسان په خپلو پښو ودرېږي، آینده کې نورو سره کومک وکړي. وټساپ نمبر درته شته، د باندې رابطه را سره وکړي، انلاین مرستو لپاره لینکونه شته. موږ به انشاءالله د پروګرام د لړۍ به انشاءالله همداسې مخ ته یوسو. سمه ده؟ الله مو خوشحال لره. تازه ګله موږ دې پوښتنه کوم. ډېره مننه.